کارګر او ولور د مې لومړۍ نیټه د کارګر له نړیوالې ورځې سره برابره ده. د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې ویلي د مې لومړۍ نیټه چې د کارګر له نړیوالې ورځې سره برابره ده، نړیوال دغه ورځ داسې مهال نمانځي چې همدا اوس میلیونونه کسان چې اکثریت یې ښځې او ماشومان دي درانه او یا هم د لږ معاش او مزد په بدل کې په کار بوخت دي. هغه زیاته کړې چې ډیری هیوادونو کې د کار مالکان له خپلو کارګرانو څخه داسې استفاده کوي چې ان د مرګ سبب ګرځي او دغه ډول کارونه د ډیرو کمو پیسو په بدل کې ترسره کیږي. د مبصر په وینا په ځینو هیوادونو کې بیا کارګر د دې له امله تر فشار لاندې دي چې مزد او معاش پر وخت او یا هم پوره نه ورکول کیږي او یا هم د ترلاسه کولو په وخت کې له سختو ستونزو سره مخ کیږي. په تبصره کې وړاندې ویل شوي چې د نړۍ په ځینو برخو کې بیا کارګر د زړه له تله د خپل کار په واسطه خپلو خلکو او خاورې ته خدمت نشي کولی او دلیل یې دا دی چې نیم کاري عمر یې له دندې د ګوښه کېدو په ویره کې تیریږي. سرچینې زیاته کړې داسې هیوادونه هم شته چې د یو شخص عاید ته په کتو پکې مصارف څو چنده ډیر دي. د مثال په توګه د یو کارګر میاشتنی عاید به $200 وي، خو د واده لګښت به یې له 10 څخه تر $25,000 پورې وي، چې دا ډیر جالب او له درک څخه لري خبره ده. مبصر په دې باور دی چې د کار دغه قوانین کډوالۍ ته لاره هواروي او همدارنګه په ټولنه کې نورې ناخوالې لکه غلا، اخلاقي او اداري فساد او نورې بدبختۍ رامنځته کوي. هر هیواد کې حاکم نظامونه باید د کار قانون اصلاح او د کارګرو حقوق تضمین کړي ترڅو پورته ذکر شوو بدبختیو ته د پای ټکی کېښودل شي. د تبصرې په وروستۍ برخه کې ویل شوي دغه راز هیوادونو ته پکار ده چې پر کارګرو فشار له منځه یوسي او داسې قوانین رامنځته کړي چې کارګران پکې د امن احساس وکړي او نور داسې فکر ونه کړي چې ګواکې کاري مشر به یې د خپلو خپلوانو او ملګرو د ځای پر ځای کولو په موخه له دندې لرې کړي.